د هغو دوو نجونو ویډیو شاید تاسو کتلی وي چې په سوشل میډیا کې ښکته او پورته کېدله. دوی نجونې چې کله یو دوکاندار ته ورځي او دوکاندار چې کوم ناوړه عمل کړی دی شاید هغه ویډیو تاسو کتلی وي. په ټوله کې هغه کورنۍ خو یې په شرمونو وشرموله. زه حیران یم هغو انسانانو ته چې د ویډیو په سوشل میډیا کې ښکته او پورته کوي. آیا تاسو خپله خوندې نه لرئ؟ آیا تاسو د دې نه نه یېرېږئ چې یوه ورځ شاید دغه کار د تاسو سره وشي؟ خدای نخواسته. بله خبره دا چې ګورئ دغه ګناه انفرادي ده. شاید د دې ډېر ښایسته ښایسته فامیلونه وي، ډېر د آبرو و عزت ډک خلک وي او دی نه دا اشتباه شوي وي. تاسو ولې د ویډیو ښکته پورته کوئ؟ په حدیث شریف کې راځي وي چې کله تاسو یو څوک وکتل چې ګناه یې کړې ده تاسو پرده پرې واچوئ، الله تعالی به د تاسو په ګناهو پرده واچوي. څومره انسانانو به په دنیا کې تاسو وګورئ چې ګناه یې کړې وي. آیا ته خپله همدا اوس چې ته دغه ویډیو ګورې ځان یې ور مقایسه کړه تا څومره ګناه کړې ده؟ که الله تعالی د تا د دغه ګناهو نه پرده پورته کړي ته به څه کړې؟ خو الله تعالی پټه کړې ده. نو تاسو هم د خلکو ویډیو پټې کوئ. که تاسو دغه ویډیو خپروئ تاسو په دې ګناه کې ورسره شریک یې، مه کوئ. په شرمونو مو د خلک وشرمول. او بله خبره د هغو دوکاندار ده چې دا ویډیو کړې ده او خلک ورته راځي بدې ردې خبرې ورته کوي، ښې چې ورته کړې یې اشتباه یې کړې ده او ډېره غټه اشتباه یې کړې ده. اما بعضې خلک راځي ږیرې ته بد رد وایي. هر چا چې ږیره پرېښوده هغه شیخ کېدلی نه شي. هر چا چې ږیره پرېښودله هغه د اسلام نمایندهتوب نه شي کړلی. زړونه باید پاک کړو. ږیره سنت طریقه ده، ټولو باید پرېږدي. اول باید زه پرېږدم بیا موږ تاسو ټول باید پرېږدي. اما دا چې چا ږیره پرېښودله او اشتباه یې وکړه بیا تاسو راځئ ږیرې ته بدې خبرې کوي، په دې کې تاسو ګنهګارېږئ. دا کار مه کړئ. والله زړه مې تیکه تیکه کېږي چې کله ګورم افغانان بیا پښتانه په داسې یو حالت کې راګیر وي د یو چا نه اشتباه شوې ده داسې ګروپ به نه وي چې دا ویډیو به نه وي پکې خپره شوې، داسې صفحه به نه وي. که تاسو دا ویډیو خپروئ د آخرت په ورځ به تاسو الله تعالی ته ځواب ورکوئ. فامیل خو په شرمونو وشرموله. دغه کار مه کړئ، مه کړئ. ګوره تر ټولو سخته ګناه هغه ده چې کله انسان ومري او ګناه یې ژوندی وي او دا همغه ګناه ده تاسو په خپلو صفحو کې خپره کړې، سبا بله ورځ به ومرئ او دا ګناه به تاسو ته پاتې وي. او راځئ دغه ویډیوګانې که تاسو خپرې کړې خیر دی پاکې کړئ. خدای نخواسته سبا مونږ او تاسو داسې یو امتحان کې رانه شي. یعنې هر څوک چې تاسو یې فکر کوي ګناه ځینې کېږي، حتی ګناه کبیره ځینې کېږي. نو د خلکو په ګناهو باندې پرده واچوئ چې الله سبحانه وتعالی د تاسو په ګناهو باندې پرده واچوي. پوهېږم ټول پرې خفه یې، ټول پرې خفه شوي یو، اما دماغ غوسه هغه انسانانو ته راځي چې په ډېر افتخار په خپلو صفحو کې خپروي. مه کوئ دا کارونه. عذر درته کوم چې دا کار مه کړئ. هغه به ورور لري، هغه به خور لري، هغه به فامیل لري. نو ګناه خو د فامیل نه ده، دا اشتباه د هر چا نه کېدلی شي. هیله مې د ټولو دوستانو څخه دا ده چې دا ویډیو تر نورو دوستانو پورې ورسوئ. کندې هغه انسانانو وګوري چې دا ویډیو یې نشر کړی او د خپلې صفحې نه یې پاکه کړي او الله تعالی د اول ماته او بیا موږ تاسو ټولو ته هدایت وکړي. السلام علیکم.